ذبیح الله مجاهد بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان طالبان وایي د پاکستانی طالبانو تحریک د دوی برخه نه ده او هغوی باید خپل هیواد کې د امن او ثبات ټینګښت ته خپل پام وګرځوي. تر دې وړاندې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر نور ولی مسید یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې هغه پکې ټي ټي پي افغانستان کې د واکمنو طالبانو تحریک د یوې برخې په نوم یاده کړې وه. خو د جمعې په ورځ د افغانستان د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د غرب نیوز رسنۍ سره په خپله مرکه کې د نور ولی مسید دا دعوه رد کړې ده او وایي چې ټي ټي پي په تنظیمي توګه د اسلامي امارت برخه نه ده. ذبیح الله مجاهد ټي ټي پي ته مشوره ورکړې ده چې خپل هیواد کې د امن او ثبات لوري ته پام وګرځوي ترڅو سیمه او پاکستان کې د دښمنانو د مداخلې مخه ونیول شي. په خپله دې مرکه کې د افغان طالبانو ویاند په پاکستان هم ټینګار کړی چې د سیمې او د ځان په ښېګړه کې باید د ټي ټي پي په غوښتنو هم یو نظر بیا واچوي. هغه ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او د افغانستان اسلامي امارت دریځ لري چې موږ به د یو هیواد په کورنۍ معاملو کې هم لاس ونه وهو او د پاکستان په مسله کې هم په خپل دریځ ولاړ یو. تر دې وړاندې د نومبر په میاشت کې ټي ټي پي او د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي منلي وه چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي او د پاکستان د حکومت اعلان کړی و چې ټي ټي پي سره یې د یوې میاشتې د اوربند تړون کړی دی. خو د تېرې پنجشنبې په ورځ د ټي ټي پي ویاند محمد خراساني حکومت د دې تړون څخه په زرغړونه تورن کړی او خپل یو بیان کې یې ویلي وو چې د تړون باوجود امنیتي ځواکونو قبایلي ځلوو کې د دوی په کسانو بریدونه کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.